اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو. زم لطیف الله خان عمرزی او تاسو پروګرام د پیښور څنګه نه بالکل نیک باندې غوړې قدرمنو. تاسو ته پته را چې پی ټی وی نېشنل خبر پښتونخوا ټایم وخت په وخت تاسو د پاره خپل او خسته پروګرامونه وروړي او دغه پروګرامونو کې زموږ مقصد دا او مطلب دا چې تاسو د ډیر سيزونو نه خبر شي، هغه ک دنیاوي وي او ک دینی وي. نو د جمعې پر ورځ تاسو ته پته را زمونږ سپیشل خپلونې دغه د پاره چې رمونږ چې کوم ملګری دي چې هغه ته د دین او د شریعت او د دې په حواله باندې خبره تر وشي چې زمونږ د ژوندۍ د شریعت مطابق دا کنه ده او کوم خپل ژوندۍ د شریعت مطابق تیرو هغه به موږ د پاره سونه فائدې او د معاشري د پاره به سونه فائدې بیا پاغي کې چې کوم حالات کورنی یا بارنی راځي هغه هم که د شریعت مطابق نو به ډېر ښکلي او ښایسته خو که موږ د شریعت د لارې نه اخوا دیخوا کیږو نو خبره دا ده چې زموږ ټینشن ډیپریشن او بلا مسلې به راځي. په دغه والا باندې به نننی زموږ پروګرام کې زموږ مطلب دا چې زموږ کورني حالاتو کې ډیر بګاړ پیدا شوی دی، هغه که د بچو او د پلار او د میندو په منځ کې دی او هغه که د خواښې انګور په منځ کې دی، هغه د لور او د مور په منځ کې دی او هغه که د انګور او خواښې او د دې ټولو یو شان چې کوم جاینټ فیملیز دي په دې کې دا مسلې ډېرې زیاتې دي او هر ښځه دا کوشش کوي چې یاره زما ته د یو بیل کور میلاو شي چې څنګه راواده شي. نو هغه چې 20 کاله 15 کاله کم بچي هغه خپل مور او پلار په تکلیفونو رالوي کړي، د هغه هر قسمه مسلې فیس کړي وي، نو هغه بیا په یو 2 میاشتې کې د خپل مور پلار نه راوشو کوي او هغه نو داسې نه ده لکه زه دغه کمې ښځې چې کله انګوریانې نو دوی دا لایف غواړي او چې کله بیا خواخیانې شي نو بیا بل شان لایف غواړي. راځو به مونږ سره ناستې مفتی عتیق الله صاحب او هغه ته زه هرکلی ویم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ښه ټیک ټاک؟ الحمدلله کرم د الله احسان ده. مفتی صاحب څنګه چې ما خبره شروع کړه او دغه خبره زه وایم چې د شریعت په رڼا کې مونږ په دې سونه عمل کړی دی یا کو او یا که د شریعت پر رڼا کې زموږ د کورونو دا چې کوم حالات دي د دې په تناظر کې تاسو څه وایئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو ډاکټر صاحب تاسو ډیره مننه یو ځل بیا کو او د ټول ټیم مننه کو او خصوصا سره تاسو د ټول ټیم الله مو په دغه سي خسته ښکلي پروګرامونه چې د اوریدونکو لره د ناظرینو لره زه به دا وایم چې دوایي د یو دارو ده په زخمونو ورته دارو مرهم لګوي کنه چې معاشره نن دې سره مخ ته کنه. الله تاسو خاطر آباد لري، خوشاله لري ټول ټیم. در کومه پورې تعلق چې د موضوع دی تاسو خو د موضوع الحمدلله یو داسې فراخه یو داسې وسیعه او داسې ضرورتمند ده چې د وخت یو اهم ضرورت دی د دې خبرې چې مونږ په دې خبرو باندې ځان پوه کو چې دا کور به مونږ چلو څنګه، دا کور به مونږ مخ په وړاندې څنګه بوځو، په دې کور کې به مونږ اوسېږو، په کور کې موږ سره مختلف قسمه افراد دي او دا ټول به موږ فیس کوو څنګه طریقه باندې موږ مخکې چلیږو. نو دا ټول زده کړه دا د انساني د ژوند بنیادي ضرورت دی بلکې که دا زه ووایم چې د انسان د کپړې د لباس او د خوراک نه بنیادي اهم ضرورت دا په خپل کور باندې پوهه ده چې خپل کور باندې پوهه راشي. د معاشري لحاظ سره که موږ لاړ شو نو په معاشره کې خو ډیر افراد دي او دا ټول افراد د 2 کسونو جوړ شوي دي، یو د ښځې نه یو د سړي نه. ښځه او سړی دی د دې معاشري او یا د دې کور د چلولو دپاره دا ګاډی دی، د دې ګاډي صرف 2 پایې دي او په هغه پایه کې یو ښځه ده او یو سړی دی. دا ښځه او دا سړی دا د یو بل دپاره لازم او ملزوم دي. په دې کې بیا غټ کردار، مین کردار، بنیادی کردار که موږ په دواړو کردارونو خبره کوو نو وخت دومره مختصر دی چې دواړه موږ نشو کور کولی. نو زه چې په یو کردار خبرو کو هغه کردار باندې خبرو کو چې کوم مرکزي کردار دی پکارم ده چې کوم مرکزي کردار د یو کور په جوړولو کې چې چرته کې د سړي د کردار شته دی نو د هغه نه زیات کردار دا د ښځې دی. نو د ښځې کردار په معاشره کې ډېر اهم دی. اوس د ښځې کردار او ښځې ته د خپل اهمیت پته او احساس دا به زه سره په یو چند جملو کې دا ووایم چې ښځې په باره کې خو حدیث مبارک دی چې المرأة عورة، المرأة عوره. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ښځه چې ده نو دا د انسان دپاره یو حجاب دی،
یو بل حدیث کې فرمایي چې دا ښځه دا د انسان د پر د ایمان د تکمیلیت یو ذریعه ده. یو بل حدیث مبارک کې فرمایي چې دا ښځه بلکې دا قرآن په دې باندې گواه دی چې دا زنانه او ښځه دا د سړي دپاره د هغه لباس دی، دا دغه د حیا لباس دی، د عزت لباس دی. نو اول خو بس دا ووایم چې که مونږ تاریخ لږ وروستو داسې لاړ شو او د دنیا تاریخ وګورو، یو خو د اسلام تاریخ دی او یو د دنیا تاریخ وګورو. نو کله چې موږ د دنیا تاریخ وګورو جی، نو تاسو به حیران شئ، بلکې دا به تاسو کتلي اوریدونکو هم کتلي وي چې د دنیا په تاریخ کې چې څومره تکلیف ده او ظلم او جبر دا په ښځې باندې شوی، دا په بل چا باندې نه دی شوی. ټیک، دا تاریخ د ابتدا نه. او چې کله بیا موږ هغه تاریخ سټډي کوو، بیا راشو د اسلام تاریخ وګورو، یعنې ګوره دا خبره یو عامه خبره ده، مسلمه ده چې په ابتدا د عربو کې یا چې کله اسلام ابتدا وه، نو د تاریخ دا لیکلی شوي دي چې کله به یو زنانه ماشومه ښځه به پیدا شوه، نو څه به یې ورسره کول؟ هغه به هغې چې کوم دی نو ژوندی به یې ښخولې. یعنې هغه زنانه چې د چا په لور باندې سړی ورته وګورو سترګې پې یخېږي، د انسان په باندې سینه یخېږي، د انسان غمونه پې ختمي، هغه هغې ژوندی ښخولې. رسول الله مبارک راغو دې زنانه ته دومره اهمیت ورکو، دومره مقام یې ورکو. دا خبره زه دې د وجې نه کومه، تمهید ورسره تړمه چې کله مونږ ته د یو شي د حیثیت پته ولګي که نه، د اهمیت پته ولګي، بیا به د هغې د حقوقو خیال مونږ ساتو. دا ټیک وایي چې یاره دا شیز دومره اهمیت لري، دا دومره مقام لري، دا دومره با قیمته دی، دومره د دې قیمت دی، نو بیا به د هغې حقوقو خیال مونږ ساتو. د حقوق چې کله خیال نه ساتم موږ سره د شي دونه قیمت نشته. نو زه د دې ځای نه دا خبره ثابتوم چې ابتدا نه ما دا راواغېستله چې د حضور علیه الصلاة والسلام چې کله دنیا ته تشریف وروړو او اسلام او قرآن راغی، نو الله رب العزت جل وعلا محبوب علیه الصلاة والسلام دا وفرمیل چې ای عربو، دا کمې جنکۍ زنانه ښځه چې تاسو ښخوئ داسې معمولي نه دي، د دې په خپو کې الله تبارک وتعالی قدمون جنت ایښی دی، الجنة تحت اقدام الامهات، رسول الله مبارک فرمایل. او یو بل حدیث مبارک کې فرمایي چې چا د دوو لوڼو تربیت وکړه په دنیا کې او هغې واده کړلې، خپل کور ته ورسول، رسول الله مبارک دا دوه کو داسې اوچتې کې او داسې وفرمایل چې په ورځ د قیامت په هغه سړی ما سره داسې نږدې ولاړې لکه دوه کو ته چې څنګه نږدې. نو د دې نه د زنانو د ښځې اهمیت پته لګي. نو چې کله اهمیت پته ولګي، نو د هغې حقوقو هم بیا موږ ته پته ولګي. او بیا د زنانو کردار دا یو ډېر اهم کردار دی، ډېر لوی کردار دی. د هغې وجه دا ده چې څومره غټ غټ خلک په دنیا کې جوړېږي، د هغې تربیت څوک کوي؟ اولنۍ غېږ هغه د مور وي، اولنۍ غېږ هغه د مور وي، د هغه غېږې نه هغه پورته کېږي او د هغه غېږې نه چې کوم دی نو هغه هر څه زده کوي. نو اولنۍ کردار په معاشره کې چې کوم اهم دی هغه زموږ د زنانو دی، هغه زموږ د ښځو دی. اوس زموږ د ښځو کم داسې خبرې دي چې هغه اهمې دي، چونکې موږ خو د اسلام په معاشره کې پاتې کېږو او د بدقسمتۍ نه زه دا خبره کوم، بدقسمتۍ نه د اسلام د زنانو دپاره کوم تعلیمات دي هغه مونږه یو شدت طریقې سره چې د معاشرې ته مخې ته کړی دی، چې یعنې دا ترېنه فیض کوي چې اسلام دومره تنګ نظره دی. نه، اسلام تنګ نظره نه دی، اسلام ډېر وسیع دی. اسلام زنانه ته تر دې پورې د تعلیم اجازت ورکوي، د کاروبار اجازت ورکوي، د طب زده کولو اجازت ورکوي، د معیشت زده کولو اجازت ورکوي. خو د زنانو بنیادي طور باندې دوه کاره دي، دوه کاره د زنانو ښځو دي، دوه بنیادي. یو عمل پیدایش دی چې دا د الله تبارک وتعالی او د دین او د اسلام او د پوره دنیا له طرف نه د هغې په ذمه رب کائنات لګولی دی، یو عمل پیدایش او یو تربیت. نو په دې دوه خبرو کې د زنانو ډېر زیات د ښځو چې کوم دی نو توجه ده دې طرف ته چې کوم دی نو الله تبارک وتعالی جل جلاله په دې دوه شیزونو باندې زور، په دې کې بیا بنیادي شی تربیت دی. نو تربیت چې کله د یو ښځې خپله شوي نو هغه به بیا مخکې تربیت وکړي. اوس چې د یو ښځې خپل تربیت نشي او ته د حجاب په نوم باندې یا چې کوم دی د نور داسې چې کوم د وخت ضرورت دی او ته هغه ځای کې رکاوټ جوړي چې نه زنانه به د کوره بهر نه وځي، زنانه به د کوره بهر وځي، اب کالج ته ځي، اب یونیورسټۍ ته ځي، اب مدرسې ته ځي، خو الله د الله رسول ورته حدود ایښي دي، یو حد پروت دی، هغه حد نه دی بهر نه ځي، دې دپاره جایز دی. دا به اول تربیت په خپله حاصلوي، چې کله دا په خپل تربیت حاصل کی نو دا بیا معاشري طرف ته چې کوم دی نو مخکې ځي. دا به تربیت د څه حاصلوي؟ او زنانو دپاره د کم شي زیات ضرورت دی چې تاسو څنګه خبره ابتدا کې چې کومه کېغوسته نو ډایرکټ تاسو کور ته لړئ او په کور هغه رقم بیان کو، دا په هر کور کې شته. اوس وجوهات څه دي؟ د دې وجوهات د دې دا دي زمونږ د خویندې سبا مونږ اوري، څه خویندې به بعد کې مونږ سبا برای راست مونږ اوري. نو د خویندو دپاره اولنی ریکوست دا دی، اولنی ریکوست ګوره په تاریخ اسلام کې زمونږ داسې زنانه الحمدلله موجود دي چې هغې یو تاریخ جوړ کړی دی،
هغه یو داسې تاریخ جوړ کړی دی چې اوس هم هغه چې کوم دی نو په دنیا باندې یادېږي تر نن وخته پورې. بالکل. نو اولنې د زنانو دپاره د زنانو چونکې الرجال قوامون علی النساء سړی چې کوم دی الله تبارک وتعالی جل وعلا دا سردار جوړ کړی دی، مشر یې جوړ کړی دی، غټه جوړ کړی دی، قوي جوړ کړی دی. زنانه ذات د انسان نه چې کوم دی د سړي نه لږ ورته کمزوري. اولنې چې کوم سټپ دی که موږ دا غواړو او دا هر سړی غواړي، کوم سړی نه غواړي زما په کور کې د امن ني، زما په کور کې د سکون ني. اولنې زما خویندو ته، زما میندو ته، زما ټولې معاشرې چې کوم زمونږ سړي دی هغې ته اولنې خواست دا دی د اسلام او د شریعت چې رسول الله مبارک په خپلو بیبیانو ته کوم فرمایل، اولنې پیغام به رسول الله مبارک ورته د یوې خبرې ورکولو چې ای زما بیبیانو تاسو زما بچو سره، زما قنبې سره، زما قبیلې سره د صبر نه به کار اخلئ. ستاسو په ذمه رب کائنات تربیت لګولی دی او څوک چې تربیت کوي چې کوم مربي وي لکه استاد شو مربي دی، څوک مربي نو په مربي کې به صبر موجود وي. مربي تربیت کوونکی به د خپل کشر غلطیانې ختموي، هغه به فینش کوي په څه باندې؟ په صبر باندې. دا نه چې یو کس نه غلطي توس لګي دغه تربیت کې او د تربیت په دوران کې هغه ته غصه شي یا څنګه چې زموږ د معاشرې د سکولونو او د لیول لاندې لیول څنګه طریقې کار دی چې ډنډې چوکۍ مو راغستې وي، دغه مو راغستې یو مونږ هغه غلطي چې کوم نو په زور په ختمو، حالانکه هغې سره بېګړاوېږي، نور هم بېګړاو شي ورسره. نو اولنې چې کوم دی نو هغه صبر دی چې چېرته کې صبر موجود وي. او صبر دا د زنانو کې ډېر زیات رسول الله مبارک فرمایي چې یوې ښځې د خپل خاون په سخت لهجه باندې صبر وکړو، زه محمد رسول الله په ورځ د قیامت د شفاعت ذمهوار یم. سبحان الله. زه به شفاعت کوم. او بل رسول الله مبارک فرمایي چې کمې زنانه د خپل خاون په سخت لهجه باندې، د خپل خاون په سخت طبیعت باندې صبر وکړه، رب قدیر لم یزل د قیامت سخت به ته خواکې بې حسابه بې کتابه به جنت ته داخلي. سبحان الله. ځکه چې رسول الله مبارک فرمایي چې د خاون دومره حق دی په ښځه باندې، وایي که چرې د پروردګار عالم جل وعلا نه بعد چاته سجده په دنیا کې روا وې، جایز وې، نو ما به ښځې ته ویلو چې خاون ته سجده وکړه. دومره حق دی. نو دلته کې اولنی سټپ دا د صبر دی. خو صبر موږ ورسره دا وایو چې صبر ګورو یوازې ښځو له نه دی راغلی، د دین دواړو له راغلی دی، او دواړه به صبر کوي. نو چې کله دواړه صبر وکړي نو دا به بیا بیلنس رواني. اوس که د یو نه موږ د صبر مطالبه کوو او بل چې کوم د صبر نه کوو نو بیا بیلنس نه برابرېږي. نو اولنی چې کوم سټپ دی چې هغه د صبر دی. او یقینا ان الله مع الصابرین، ټول ته پته ده چې چا صبر کړی دی الله تبارک مقام ته رسولی دی، مرتبې ته رسولی دی، معراج ته رسولی دی. د دنیا تاریخ چې موږ سټډي کوو او په مخ د ځمکه کامیاب ترین خلق دی، هغه کې قدر مشترک قرآن کې مو چې ان الله علی مع الصابرین قدر مشترک چې کوم شي دغه صبر دی. هغه که انبیا دي، انبیا که تاریخ مونږ وګورو، که د اولیو تاریخ وګورو، که د صحابو تاریخ وګورو، ایون که مونږ هغه خلق چې د مذهب سره تعلق نشته، دین سره تعلق نشته، که د هغې مونږ تاریخ سټډي کوو هغې کې هم هغه مشکلات په کار ده. تاسو ډېره ښکلې خبره د تاریخ وکړه او زه هم په کار ده چې مونږ د خپل اسلامي تاریخ ګورو بجای د دې چې د مغرب تاریخ ګورو. زموږ ډېر کشران داسې دي چې د مغرب تاریخ ګورو، د مغرب د خلکو تاریخ ګورو. نه، موږ ته پکار دی چې د خپل د مغرب تاریخ اوس هم هغه دی چې کوم د جاهلیت په وخت کې داسې نه دی چې موږ ته هغې یو په یو معاشره کې داسې ډېر روغ ښکاري چې یاره دا ډېر پارسا دي که نه. یعنې هغه تاسو عالمانو ډېر ښکلې یو واقعه بیانوئ چې هغې کې یو قوم چې د هغې مشر به یو عمر ته ورسېدو نه به یې د غر نه رغړو واجب او یو زوی خپل پلار په اوږه کړی و روان کړی و هلته د غر نه رغړو نو پلار یې ژړل. نو دا زوی ورته وایي چې ته ولې جاړې، مرګ درته ګران دی، ولې تا خپل پلار نه دی غورځولی؟ هغه ورته وایي چې بالکل زه جاړم په دې نه چې ته ما غورځوې، زه جاړم په دې ته مې زوی تا سره مې زړه خوږېږي، سبا به تا خپل زوی به را روان کړی او دلته به دې راغورځوي وژنې به. نو هغه خپل پلار واپس کړ او دغه ځای نه هغه سلسله سټاپ شو. او اوس تاسو په دې دغه باندې په سوشل میډیا وګورئ، په یورپ کې او په دغه ملکونو کې اوس چې کم خلک دي هغه د زهرو پیالې خپل پیرنټس بچي ورکوي او وژني. اوس هم هغه شی شو. تاسو خبره وکړه، زه وایم چې دغه خبره مزید مخکې بوزو او په دغه معاشره کې چې څنګه زمونږ دا بګار دی یا زمونږ دا خبره ده چې دا لږه مخکې بوزو چې یاره د ښځې او خاوند خو ټیک ته د یو بل سره به د صبر کار لي، خو په دې ښځې او خاوند د دې خپلو مشرانو
څونه حق دی د هغې خدمت هم د ده خو مور پلار دی چې دې ته ښځه والي او دې ته بیل شي نو دا مور پلار به څه کوي. الله اکبر. اسلام خو چې د دې دومره تایید کوي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي، ګوره دې مقام ته ګوره جی، رسول الله مبارک فرمایي چې دا سخر دی، سخره وی دا د پلار قایم مقام دی. جی بالکل. او خواخې دا وی دا د مور قایم مقام ده. بالکل. او رسول الله مبارک فرمایي چې وی د چانه په دنیا کې مور او پلار خفه لاړل وی دی باندې به د جنت خوشبوی حرام وي. او د جنت خوشبوی 1500 کاله وړاندې چې کوم انسان ته محسوسیږي او دا 1500 کاله زه د قیامت خبره کوم د ورځ محشر قان مقداره 50,000 سنه قرآن وی 50,000 کاله به چې کوم یو ورځ وي د هغه وي 50,000 سال وی په دې باندې دا حرامه ده. نو تعجب خبره خو دا ویږي چې کله د انسان مور او پلار خپل، زه دا خبره کومه چې شریعت دا وایي چې خواښ یو سخر په شان قایم مقام د مور پلار دی، نو بیا هغه حق دی چې کوم ستا د مور او پلار دی، ستا د سخر او ستا د خواښ هغه حق دی چې کوم ستا د مور پلار دی. بلکې دا تپوس تا نه کومه چې ته د خپل حقیقي پلار دپاره کومه خوشحالي غواړې، لازمي خبره ته به هغې دپاره ډېره ښه خوشحالي غواړې، نو هغه به ته د خپل سخر دپاره غواړې، هغه به ته د خپل خواښې دپاره غواړې. که چېرې دا دې ونه غوښتل نو ستا د ګاډي چې کومه مخه ده دا په دین او په شریعت او په اسلام نه ده روانه، دا د اسلام نه غیر روانه ده، ته په اسلام نه روانه. جی بالکل. ګوره دومره مقام دی حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو په معاشره کې چې کوم دی د مشاورت چې کوم خبره ده په کور کې نو وی دو کوي او ښځې ته دا کوي چې ته وی د خاوند سره د کور په حالاتو کې د مشاورت نه مخکې به وي خر سره مشوره کوي، ټیک، خواښې سره به کوي، صحیح، ځکه چې هغې تجربه د هغې عمر هغه ډېر دی، زیات دی. او په مشاورت کې دومره چې رسول الله مبارک په خپله فرمایله لکه یو او دا ټیک هم وایي چې کومه ښځه د خپل کور چې په کوم کور کې واده ده د هرې خبرې د هغې سره مشوره کوي دا ګاډی ډېر ټیک رواني، دا مشوره چې کله هلته د خپل پلار کور ته یوسي دا ګاډی بیا ته ګډوډ شي. داسې ده که نه؟ او د حزب حنین یو موقع وه جي رسول الله مبارک چې کوم دی نو هغې جهاد له تلي او حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها مبارکه دا مبارک سره وه، هغې ورسره وه. نو چې کله هغې ورسره وه نو مبارک چې کوم داسې یو کټورې وغوښتو او هغه کټوري کې مبارک ته نه اوبه وڅکلې، بیا په هغې کې چې کوم دی اوبه هغې مبارکو خپل د برکت وام چولې او هغې صحابه کرامو له چې کوم دی نو یو مړلې. نو ام سلمه اواز هم وکړو چې تاسو دغه اوبه لږې مال هم راوړئ که نه چې نو بیا په دې دوران کې دغه جهاد کې څه مشاورت داسې راغلی و چې هغې کې دوی واپسي کوله او رسول الله مبارک چې کوم دی نو دا د عزو صلح حدیبیه خبره ده، عزو حنین نه ده، عزو صلح حدیبیه ده. جی صلح حدیبیه کې رسول الله مبارک داسې شرایط جوړ شو چې یاره حج نه به تاسو واپس ځئ دې کال له او څه شرایط نور جوړ شو کې یو شرط دا و چې واپس به ځئ. رسول الله مبارک را او صحابو ته وفرمیل چې یاره کفارو سره صلح حدیبیه وشوه او موږ واپس ځو خپلې حلالې وکړئ، حلالې وکړئ. صحابه کرام دا خبره لکه داسې وګرځه ګران پې ور چې یاره اوس به موږ واپس ځو، څنګه نو هغې خاموش اختیار کړه چې خاموش اختیار کړه رسول الله مبارک د خفه شو خپلې خیمې ته لاړو نو خپلې بیبي سره مشوره کوي وایي چې یاره دغسې مسله جوړه شوله او مشوره در سره کومه څه وکړمه. ګوره به حیثیت پیغمبر جي چې هغه ته د چا مشورې ضرورت نشته خو وحي کېږي برای راست د الله د طرف نه، خو دا الله رب العزت دې قوم ته ښي امت ته ښي چې ستا نبي او ستا پیغمبر د خپلې بیبي سره مشوره کوي او په هغه ښه مشوره باندې هغې ته به مشوره بیا کړي نو هغې ورته مشوره ورکړه چې داسې کار وکړه چې دا صحابه کرام تاسو سره د محبت سره عقیدت هم ساتي، یوازې محبت او عشق نه دی عقیدت هم در سره دی. نو وی څه وکړو وی داسې وکړه چې چاړه راواخله او ته خپله ذبح او علاله وکړه بس ته بیا وروسته وګوره بیا دې ته وګوره. نو چې رسول الله مبارک وي ښه داسې وکړم بیا نو هغې راووته هغې باندې چاړه راښکه خو چې هغې لا وي د څاروي نه ساه وتې نه وه چې رسول الله مبارک داسې وروسته وکاته نو ټولو صحابه کرامو قربانیانې خپلې کړې وې ماشاءالله ټول یې کړی وي هغې هغه خفګان اړو هغه کړه. نو دا مشاورت و. نو دویمه چې کوم سټپ دی چې کوم زمونږ هغه لیکلی دا مشاورت دی چې مونږ زیاتر په مشاورت باندې لاړ شو. بل ته په دې معاشره کې چې کوم بګاړ په کور کې پیدا کېږي یو څو شیزونه چې دې نه مونږ ځان وساتو. اولنې غیبت چې غیبت خواښې چې کله خپل خور سره کینی نو د انګور غیبت به کوي. دا اولنې سټپ د خواښې چې د خپل چې کوم انګور ځان نه خفه کوي اولنې سټپ. نو غیبت خو اسم په معاشره کې خراب خبره ده خو رسول الله مبارک فرمایي چې 15 شی نه دي چې کور ورانوي، 15 شی نه دي چې قبیله بربادوي، 15 شی نه دي چې هغه د انسان هغه سکون بربادوي. په مال کې برکت بني چې دا 15 شی نه چا کې وي،
کور کې به جنگ وي جګړه لکه نو سبا خلک تاسو کوي کنه چې راشي موږ تعویذ وکړو ولې په کور کې جګړې دي د تعویذ ضرورت نشته د پنځو خبرو ځان وساته علل کې نن سبا دا ډیره اهمه خبر دی کړه نن سبا ټول خويندې په تعویذونو پسې ګرځي د دې ضرورت نشته دا پنځه خبرې د حدیث نه ثابت دي بس دا خبرو باندې عمل وکړي په دې پنځو خبرو باندې زه ته ګارانټي در کوم لیکل در کوم چې هغه کور به جنت وي هغه کور په مثل جنت وي دومره سکون به پکې وي چې په وهم او ګمان کې په خیال کې به نه هغه کې پنځه خبرې دي اولنې خبره دي غیبت وی رسول الله مبارک فرمایي چې غیبت یو داسې خطرناک اسلحه ده کنه چې تور سړی نه سر نه کټ کې خو غیبت د انسان ټول بدن بربادي سکون یې بربادي غرقي او دا خو جی ښکاره خبره ده په دې موږ بحث نه کوو خبر نه کوو چې غیبت سره دا کی نه غیبت سره خبره ځکه چې غیبت کې هغه کله ووري هغه که تاسو ډېر محبت وي نفرت به در سره پیدا شي هغه د مینې په ځای به نفرت یو غیبت دی نو ان شاء الله امید ده چې دی نه زمونږ خپل ټول معاشره په حیثیت مسلمان ځان وساتو نو هره معاشره به جوړی منبر نه که غیبت کوشو محراب نه که غیبت ووتو اجري جومات نه که غیبت ووتو کور نه که غیبت ووتو نو دا ټول بیا پرسکونه دي دویم رسول الله مبارک فرمایي چې دروغ یو داسې شی دی چې دم کورونه بربادوي او دا خو لازمي خبره ده الکذب یهلک رسول الله مبارک فرمایي چې دروغ دا به انتها چې کوم دی نو طبیعي ده اوس زما مور یا زما خور یا خواخي به حیثیت ښځه هغه د خپل خاوند په باره کې یا د کور په باره کې یا د معاملات په باره کې راځي او دروغ وایي نو دروغ سره خود سکون نه راځي دروغ سره بربادي راځي نو دویم زما خویندې میندې او زما رونه که خپل کور خپل دکان خپل کاروبار سلامت غواړي نو غیبت ته لريږي که یو سړی ستا په ځای کې غیبت کوي نو ورته وایي چې غیبت مه کوه ځکه رسول الله مبارک حدیث دی چې غیبت کول غیبت اوریدل دا یو برابره ګناه ده او الغیبت اشد من الزنا دی چې د زنا د ګناه نه سخت ترین غیبت رسول الله مبارک فرمایي چې ادنا غونته هغې دا دی یو حدیث مبارک کې راځي چې چا یو لفظ غیبت د خپل مسلمان ورور کو 40 ورځې مونځ نه قبلېږي سجدي نه کوي استغفر الله دا مونږ د معمولی خبرو او مونږ ته د دې اډو سوچ نشته چې دا مونږ سونه غټه ګناه کوو رسول الله مبارک فرمایي چې ستانه سجده رب نه قبلې چې ته دا حق چا در کړی چې د خپل مسلمان درست پکاوي کا دا حق ته چا در کړی هغه الله پیدا کړ ته الله پیدا کړی نو دا یو ډېر انتهایی د افسوس خبره ده چې دا شیز چې کوم د اسلام د دې په سختۍ سره منع کوي د ټول زیات په مسلمان کې موجود دی او د دې یو بل دی چې وي د خپل مړ رور لکه چې غوښه خوري او داسې چې لکه هغه د خپل مړ رور لګیا دی غوښه خوري نو دا ډېره خطرناک خبره ده چې درېیمه کومه خبره ده مختصرا کې خپلې موضوع ته راغشو درېیمه کومه خبره ده هغه چغلخوري ده چغلي ده رسول الله مبارک لکه چغلي څنګه ده چې زه تاسو سره اوس ناست یم مونږ دواړو بیټک کې ګپ شپ ولګولو تاسو ما نه پاس زما ملګري سره کېناستئ مړه هغه مفتي صاحب خو ستا په باره کې داسې خبرې کولې داسې ویلې او بیا هغه ځای نه پاسېږي بل ځای کې هغه دا ویلې هغه نه ماله راغی هغه خو تا پسې داسې خبرې کولې داسې دې ته ویلی شي چغلي نو چغلي په باره کې قرآن وایي چې دا سمام نمیم الله اکبر رسول الله مبارک ته الله فرمایي رب فرمایي چې کم سړی چغلي کوي وي دا بد اصل دی وي دا بد نسل دی وي د اصل نشته نو ای زما مسلمانانو سوال و منت درته کومه چې الله او قرآن وي حدیث قرآن وي چې دا سړی بد اصل چې کوم چغلي کوي او د چغلي تاسو ته پته راغله تاسو به الوا والا دغه اورېدلی چې هغه شیطان ګوته راګنده کوه په هغه باندې ولګولې بیا یو لویه مسله دا د چغلۍ نه جوړه شوې یو بله واقعه هم ده چې هغه ښځه خاوند دواړو کې ډېر محبت و شیطان راغورله او ښځې ته چغلي وکړه چې د خاوند خو بل چا سره لیندین دی هغه دی نو ورته چې تا ته څه پته راوي نه هغه به کوي که نه وایي څنګه چل به کوي وایي هغه به چې کوم دی د ښځې ته وویلې چې دا خو بل چا نو ښځه ورته چې څه وکړم زه کار څه وکړم وایي اسان کار دی ته وایي داسې کار وکړه چې د خپل خاوند د دې لاندې د مرۍ یو ویښته ماله راوړه نو زه به هغې نه د ترتیب جوړ کړم دی به هغې نه منع شي وي ښه نو دا ښځه تلې ده وایي ته څنګه به راغلی وایي د شپې چې وده شي بس راولتې نو هغه شیطان یې خاوند له راغلی چې بېګا لګو دا ښځه د ګورستا قتل اراده لري وی ښه وی څنګه وی ته بیګاله ته اسې ځان وده که چې دا تا قتلي که نو ښه بس خاوند ته یې ځان یې اسې وده کړی دی او ښځې خو اوس په ذهن کې چغلي ده که نه اوس دواړه یو بل د هغه نه دی خبر څنګه مس انډرسټینډینګ چې ورته موږ وایو د دوو کسانو په منځ کې یو درېیم کس مس انډرسټینډینګ واچي دښمنۍ ته خبره لاړی شي نو خاوند ځان وده کړی دی ښځه راغلې د ښځې نیت څه دی چې ویښته وړم د سړي نیت څه دی چې ما قتلي لګیا دی او حالان کې د دواړو دا نیت نه دی حقیقت کې هغه راغلی د ویښتې اغوستو د پستري کولو کړې کلکې د لاسې نیولې چې ښه دا خو دغه خبره ټیک وه په ځای ځای وجلې ده
په ځای وجلې د هغه ورونه راغلی دی وجلې دی نو دې ته دا چغلي ده څومره لوی نقصان یې وکړو نو د دې سوال هم کوو منت کوو چې مسلمان به مسلمان دا چغلي ده نه کوي نو کورونه به جوړي دا درې شی نه شو څلورم شی چې کوم دی که نه جي هغه بدګماني ډېره لویه یو نقصان دی جي نو بدګماني چې په کوم معاشره کې وي که نه جي نو هغه ډېر نقصان وړي زمونږ د خلکو بس الله پاک دې موږ باندې رحم وکړي لږ زمونږ هغه د علم معیار د پوهې معیار زمونږ هغه کاسه چې کومه ظرف چې کوم دی هغه ډېر کم شوی دی مونږ چې انسان ته ښکاره وګورو بس مونږ د هغه په باره کې فتوا هم ورکوو فیصله هم کوو مونږ پې باندې دا بس داسې دی او دا فلانې او دا ډنګر دا ښه خبره نه ده جي د انسان عند الله کم یو بهتر دی کم غوره دی ما ته پته نشته دی زه به حیثیت یو الله را باندې رحم کړی یو علم دی را سره خو به حیثیت علم باوجود هم زه دا دعوه نشم کولی چې زه به جنت ته ځم دا بهتر نه دی نه ته زما نه غوره کیدی شي بل زموږ نه غوره کیدی شي په لاره کې یو پوډري روان دی زما نه غوره کیدی شي د الله په نسبت باندې څه موږ ته پته دی په باره کې جي لکه دی هغه تاسو یو ډېر مشهور واقعه ده چې غالبا موسی علیه السلام ته الله پاک وایي چې د ځان نه کمتر سړی مال راول په ټوله معاشره کې وګرځېده هغه وایي ما خو د ځان هغه وایي که تا یو د بکرې بچی هم راوستی وې که نو ما به ستا نبوت ختم کړی لکه دونه غټه خبره ده دا بدګماني دونه غلط دغه شی دی جي یو وړه غونته واقعه ده زموږ د ناظرین به باندې پوه شو ډېره خوندوره هم ده د تاریخ په کتابونو کې لیکلې ده یو کس و جي هغه به داسې کول چې مزدوري به وکړله نو چې مزدوري به وکړه هغه به د خپلې مزدورۍ 3 حصې کې مثال 10 روپۍ به 9 روپۍ به وګټلې 3 روپۍ به کور ته ورکړي او دغه 6 روپۍ به داسې کړي چې په 3 روپۍ باندې ولاړو او د شرابو یو دکان ته ودرېدو او شراب به یې راواخېسته او شراب به کور ته راوړو نو ما او تا بل خو به لیدو که نه چې شراب یې واخېسته که نه نو زموږ د دې معاشره کې ورته خلک څه وایي شرابي دی بیا به 3 روپۍ واخېسته جي یو د طایفې او د زناکارې کور ته به لاړلو هغې له به 3 روپۍ ورکړلې او هغې ته به یې ویل چې دروازه بنده که ګورې بس دې به چې کور ته راغو ښځې به ورته ویلې چې ای سړیه دا ته څه کې لګیا یې هغه طرف ته شراب وروړې دې طرف ته هغه ته ځي حقیقت خو دې ما ته معلوم دی خو ګور یاد ساته چې کله وفات شوې که نه دا دومره بدګمانه خلک دي که نه چې دوی خو ستا حقیقت ورته پته نشته حقیقت ورته پته شته نه خو ګورې خلک به د جنازه مونه کړي هغه په جلال کې راغی زه خو خلکو ته وایم چې هر کار کوي که نه د پروردګار د رضا لپاره کوئ هغه چې کله سړی پورته کوي نو بیا څوک ټیټولی نه شي هغه چې چا عزت ورکړي څوک یې بېعزته کولی نه شي هغه ډېر لوی کریم مهربان رب دی نو دوی هغه په جلال کې راغی ورته ویل چې ای ښځې زه چې د کم رب دپاره دا حرکت کوم او د کم رب دپاره د عمل کوم زما په هغه رب دومره یقین دی چې تا دا خبر وکړه زما جنازه به خلک ونه کړي زه درته دا وایم چې کله مړ شم زما جنازه به د وخت بادشاه کوي او په اول تاریخ کې به ټول نه بهتره او هغه به ډېر خوش قسمته ګڼلی کېدو چې بادشاه به جنازه وکړه ښځه وخت تېرېدو چې دی وفات شو چې وفات شو په لاره کې وفات شو چې خلکو داسې وکړه دا خو هغه دغه شرابي دی که نه د خو به د دوکان نه روزانه شراب راغېستل د خو به چې کوم دي د طایفې ښځې کور ته به تلو روزانه به ورته دروازه وهل دا خو هغه د خلکو په کاڼو ویشتو او بدګماني وه که نه چې زه بدګمانۍ خبر دا نه ده په کار په چا باندې په دغه وخت کې د هغه وخت بادشاه عثمان نوم یې د تاریخ کتابونه هم لیکلي دي غالبا دلپیشوري چې کوم د آج اخبار کې به کالم لیکلو دي نو ده په یو کالم کې هم لیکلو زه په سکول کې چې ما د هغه په کالم کې دا کتلی و جي یو په تاریخ کتابونو کې ډېر ښکلي کالم لیکه ظهور عوان ظهور عوان دلپیشوري باندې مشهور ما بیا ډېر زیات کتلی نو هغه هم دا لیکلی و جي نو بیا چې بادشاه خو تاسو ته پته ده چې پخوا بادشاهان تنګ شو نو هغوی به خپل شکل و صورت بدل کو رعایت ته به راووتل نو دغه رنګ هغه بادشاه چې کوم دی چې خپل ځان بدل کو هر څه بدل کو وزیر سره راووتو بازار ته هغه دپاره نو چې کله راووته بازار ته لاره تېرېدل چې ویې کتل خلک لګیا دي خو بل جوړ دی بادشاه وزیر را چې ورشو نږدې څه چل دی چې ویې کتل خلکو چې کوم دی نو هغه لاش پلت والو څوک یې څه کوي څوک بې حرمتي کوي بادشاه وزیر یو بل سره ویو سلا مشوره وکړه چې دا خو رعایه ده او زموږ خو ډیپټي ته را چې کور ته ورسو هغې هغه لاش راغستی رجي کور یې معلوم کړی کور ته یې رسولی چې کور ته یې کله ورسولی چې دروازې ورته وهله چې داسې ویې کتل زنانه چې دا خو مې خاوند دی هغې یو حق اواز کړی دی ویل چې یا د الله تبارک وتعالی ولی د دنیا نه لاړلو د الله ولی د الله دوست دنیا نه لاړلو هغه بادشاه وزیر یو بل ته ګوري زنانه ته هم ګوري خلکو ته هم ګوري چې خلک وایي شرابي دی زناکار دی او دا ښځه وایي چې کوم دی نو دا خو ولی د دنیا نه لاړلو او د انسان نه زیات خبر کوروالی د هر انسان راز نیاز کې هر څه د هغه کورواله زیات چې کوم دی په خبرې نو هغې ورته چې د راز نه پرده اوچته کړه خلک څه وایي او ته څه وایې هغه ویل چې دا خلک ټیک وي دا بدګماني کوي
خلک خو حقیقت داسې نه دی. وایي څه حقیقت دی؟ وایي دی به چې کله لاړو شرابو بوتلې به یې راواخیستې او کور ته به یې راوړې، سرونه به یې تکولو کو په ټټۍ کې به یې واړولې، رب ته به یې مخ که ربه زما نور څه وس نه کېږي، دغه وس مې و چې نن به دا شراب چا څکل ستا بندګانو امې د ګناه نه بچ کړم، ربه ستا د رضا لپاره ربه رانې قبول وګرځې. او زنانه به لاړو ولی به 3 روپۍ ورکړې فرض کړې، ورته ویل چې نن ګوره دروازه بنده که ستا پیسو سره مقصد د چا ته کولو نه کې، او را به رب ته به لاسونه پورته که ربه نن چې ستا کومو بندګانو به زنا کوله ما په دې طریقه د زنا نه بچ کړی دی. وایي ده به روزانه دا کوله. نو وایي په دې وجه زه وایم چې دا د الله ولی دی، خو زه یو علامې ته انتظار کوم. وایي څه ده؟ وایي ده راته ویلو چې کله زه وفات شم خلک به را سره دا کوي، خو زما جنازه به د وخت بادشاه کوي. نو هغه بادشاه چې کوم دی ځان ښکاره کړو چې زه د وخت بادشاه یم، او تاریخ لیکلی چې په هغه وخت کې نه ټلیفون و نه ټکنالوجي وه نه څه اسم نو 6 لکه خلکو په هغه جنازه کړې وه. سبحان الله. او خلکو بدګماني څنګه کولی جي؟ بدګماني چې څنګه مفتي صاحب یو ډېر غلط روایت دی او دغه زموږ په دې معاشره کې ډېر زیات خور دی. دروغ، بدګماني، غیبت دا مونږه بالکل یو دغه ګڼلی دی، او هغه مونږه چې کوم دی په دغې باندې اړو تا سر نه خرابو، بلکې یو هغه فیشن غوندې په دغه استعمالو. مهرباني وکړئ دا تاسو چې کوم خبرې اورېدې په دې عمل وکړئ او د دغه څیزونو نه ځان وساتئ، خپل آخرت جوړ کړئ. او د مفتي صاحب یو جهان مننه ستاسو د راتګ مونږ ته زده کړې دپاره ډېر څه میلو شو، او زما په خیال چې زمونږ کم کتونکي د هغې دپاره به ډېر څه پکې وي. انشاءالله تاسو به هم دغسې زمونږ سره کله نه کله راځئ، زمونږ دغه خواږه ملګري چې د هغې ته به تاسو دغه کوئ.